الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو، دا چې د کرونا په نوم وایرس یا وبا خپره سوې او ورځ تر بلې عامېږي، په دې اړه باندې د بعضو ورونو تشویشونه وي. نو د دې دپاره چې تشویش ونه کړي، د دې دپاره چې ځان یې د شره څخه ساتلی وي او د دې دپاره چې ګټه یې کړې، څو خبرې ضرور بولم. اوله خبره دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې رښتیا هم وباوې راغلي دي. 7 ځلې وبا راغلی ده چې نړۍ یې چپه کړې ده او تر داسې اندازې پورې چې په میلیونونو انسانان یې وژلي دي. ان تر دې چې دغه وبا 2 قسمه ده. یو هغه وبا ده چې د بشریت په تاریخ کې تر ټولو بدې وباوې دي، هغه 7 لویې وباوې دي. یو د طاعون اثینا په نوم باندې یوه وبا ده چې قبل المیلاد راغلې ده، د 75,000 څخه تر 100,000 نفرو پورې یې وژلي دي. او بله د طاعون انطوني په نامه باندې راغلې ده چې د 165 میلادي سنې څخه تر 190 سنې پورې دوام پیدا کړی دی. او د دې د تحقیقاتو له مخې 5 میلیونه انسانان، یعنی 50 لکه انسانان یې وژلي دي. بله وبا راغلې ده د الطاعون الاسود په نوم باندې. دا بیا په 1448 څخه بیا تر 1452 سنې پورې دا وبا راغلې ده او دا هم ډېره لویه وبا ده او په دې کې ډېر انسانان وژلي دي، خصوصا په مصر کې او د مصر شاوخوا سیمې په دغه وبا کې متضرره سوي دي. تر داسې اندازې پورې یو روایت کې راځي، وایي د قاهرې څخه به هره ورځ 800 جسدونه وتل، د دې دپاره چې د دې پایتخت د باندې ښخ سي. کفنونه په ټولو بازارو کې ورک سوه او اخر خلک مجبوره سوه چې بدون غسله او بدون کفنه بدون لمانځه خلک دفن کړي. ډېر انسانان یې وژلي دي. او بله وبا راغلې ده د الجدري په نامه باندې. دې هم ډېر انسانان وژلي دي. دا تقریبا په 1848 او 1849 سنه کې راغلې ده او 40 لکه انسانان یې وژلي دي. او بله وبا راغلې ده د انفلونزا الاسپهانیه په دې نامه باندې راغلې ده. دې هم په میلیونونو انسانانو وژلي دي. او بله وبا راغلې ده د انفلونزا هونغ کونغ په نامه باندې. دا په 1968 په دا ډېرو وروستیو کې راغلې ده او دا هم تقریبا 1 میلیون انسانان وژلي دي. حاصل دا چې د تاریخ په اوږدو کې دا لویې وباوې دي او په 2م قدم کې بیا نورې وباوې شته چې هغه 10,000 20,000 10,000 انسانان وژلي دي. دا هم شته، په دې کې شک نشته. خو د اطمینان خبره دا ده چې دا اوس کومه وبا چې ګډه ده، د دې او د نورو وباو ترمنځ فرق دی. هغه فرق دا دی چې هغه وبا داسې وه چې هغه ویروس به هر چا ته ورسېدی هغه به یې وژي، که به لوی و، که به کوچنی و، که به سپین ږیری و، که به ځوان و.
دا وبا چې چاته ورسېږي ماشومان ځوانان په دې کې بیخي احتمال نشته چې څوک ووژني. که یې ډېره لږه فیصدي وژني، دومره لږه فیصدي وژني چې د زکامه څخه هم هغونه فیصدي وژل کېدل ممکن دي. فقط اثر چې کوي د ډېر عمر لرونکي کسان پر هغو اثر کوي. هغه هم که چیرې د بدن مقاومت دپاره خپل ویټامینونه خوري او غذا یې ښه سي، په هغه کې هم تر 50% ډېر احتمال دی چې د هغه ژوند پاته سي. لږ احتمال فیصدي یې په 100 کې لږ د مرګ ده، هغه هم په هغه صورت کې چې هغه د ځان حفاظت نه کوي، دفاعي سیستم یې ډېر ضعیف وي او غذا ښه نه خوري. د هغه کسانو دپاره فقط د دې وبا دغه نقص دی چې دا ډېره چابکه دی، اوس بل ته انتقالیږي په دا وجه باندې. نو لهذا ورختایي نه ده پکار. خلک متوجه کېدل پکار دی چې د دې وایرس او د دې وبا یو بل ته د انتقالېدو مخه ونیول سي. هغه معنوي چې کوم علاج دی د دې چې هغه سهار و ماښام اذکار ویل دي، او طبي چې کوم علاج دی هغه چې ډاکټران کوم وصیتونه کړي دي هغه عملي سي، نو ډېر تشویش نه دی پکار. هغه په دې وجه باندې یو عربي رالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي زما اوښه ده، نو زه به یې ایله کړمه، نه به یې تړم. نبي علیه السلام ورته وایي اعقلها ثم توکل وتوکل علی الله. یو وار د دې اوښ اعقل څه معنی؟ د اوښ ګونډه وتړه او بیا یې پر الله وسپاره. نو خبره دا ده چې توکل خو پر الله ضرور کوي، فقط دا اسباب ظاهري و معنوي په کار واچوه. او په افغانستان کې خو بیا بیخي دا شی ډېر عام نه دی، نو نه دي خلک ورخطا کېږي چې خوراکي توکي ډېر رانیسي په کور کې ذخیره کړي، یا جماعتو ته نه ځي یا لمنځو ته نه ځي، او یا دا چې د لاس روغبړ نه کوي. اوس د هغسې حالت ته موږ نه یو رسېدلي چې څوک وایي چې په دې ښار کې پیښې ډېرې سوي دي، باید د لاس روغبړ بند سي، جماعت بند سي. خو احتمال د دې شته چې دغه وایرس عام سي. که چیرې عام سو، په کومو ښارو کې پیښې ډېرې سوې، مشکوک کسان سوه، نو هلته بیا د لاس روغبړ یو سنت طریقه ده، دا که پاته سي پروا نه کوي. که په یو مشهد کې دا چې کوم کسان مصیبین دي هغه احتمال وي سړی په دې پوه سي چې ماته ضرر رسېږي، پاته سي پروا نه کوي. خصوصا په افغانستان کې دغسې یو حالت تر اوسه نه دی راغلی. الله دې نه راولي، خو که احیانا راغلی نو بیا د جماعت روغبړ او داسې نور دپاره چې شرعي حکم یې څه دی بیا به خبرې وکړو. خو د اوس دپاره تاسې ته په ډاګه وایم چې دا د نورو وباو سره فرق لري. نورو وباو ټول خلک وژل، دا لږ فیصدونه خلک وژني، هغه هم هغه چې ډېر ضعیف وي، چې وایي پلانکی دومره ضعیفه سوی دی چې یو شدیده تبه پر راسي تر مرګه یې رسي. هغسې ضعیف کسان احتمال شته چې ویې وژني، خو بیا هم تدابیر به نیسي د دې دپاره چې سرایت ونه کړي، لاوبالي و بې پروایي به نه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.